افغان ځواکونو تازه یو ځل بیا پر طالبانو خونړي بریدونه او عملیات ترسره کړي دي. طالبان څنګه یو ځل بیا ځپلي دي، په هلمند او نورو ولایتونو کې څومره طالبان وژل شوي دي، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان ځواکونو هلمند کې د 15 طالب قومندانانو په شمول 9 طالبان وژلي. د میوند قلی اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د هلمند د مرکز لښکرګاه په قلعه بولان سیمه کې او په نهر سراج ګرمسیر ناوه او نادالي ولسوالیو کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د 15 طالب قومندانانو ملا جمیل حاجي لالا شاولي سودیس په شمول 9 طالبان وژلي دي او 18 نور ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د کندوز د مرکز په دشت ابدان سیمه کې پر طالبانو هوایی برید کړی دی چې د طالب قومندان په شمول 12 تنه وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. بلخوا د کندهار د امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤل هم وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو د قطاعاتو مرستیال مولوي نصیب الله د یاد ولید په میوند ولسوالۍ کې له خپل 12 کسیزه ډلې سره وژل شوی دی. نوموړی د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 4مه نیټه د کوټې شورا له لوري د کندهار لپاره د قطاعاتو مرستیال ټاکل شوی و. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې په لوګر، ننګرهار، کندهار، فراه، هرات، بلخ، کندهار، هلمند ولایتونو کې 209 طالبان وژلي دي او 119 نور ټپیان کړي دي. دغه راز افغان ځواکونو د انجنیري څانګو مسؤلینو 15 کړۍ ماینونه هم کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د 3 پاکستاني ترهګرو په شمول 12 تنه طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.